پخوانۍ همکاره ووایم حسینه ذهبي را سره په خپرونه کې ده. له دې سره به موږ د زړه خواله ولرو. له هر څه وړاندې ورته نو د شمشاد ټلویزیون د 19مې کلیزې مبارکي وایم. په خیر راغلې، سهار د نیکمرغه. ډېره زیاته مننه کوم سوله جان له تا څخه، او زه هم په خپل وار سره خپل د مینې ډک سلامونه د شمشاد ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې همیشه خوشحاله اوسئ، یو ښه سهار پیل کړی اوسئ، او د شمشاد ټولو همکارانو ته د شمشاد د 19مې کلیزې مبارکي هم ډېره زیاته وړاندې. خوشحاله اوسئ. له تاسې هم مننه کوم، تا ته د هم زیات مبارک وي. د دې تر څنګ ما سره چې حسینه ذهبي د روڼ سهار پریزنټره هم پاتې شوې وه، نو د دې سره په څنګ کې زموږ یو بله همکاره شمله نیازۍ چې تر ډېره تاسې به د هغې د څهرې او د غږ سره هم اشنایي ولرئ، هغه هم را سره په خپرونه کې د سکایپ له لارې میلمه ده. له هر څه وړاندې نو شمله جانې ته هم هرکلی وایم او د 19مې کلیزې د شمشاد ټلویزیون ورته مبارکي وایم. په خیر راغلې. ډیره مننه. سلام تاسو ټول لیدونکو ته. ډیره مننه چې نن ما ته فرصت راکړ په پروګرام کې. د ټولو د سهار په خیر وي او د شمشاد ټلویزیون 19مه کلیزه د مبارک وي. حسینې جانې ته دې هم سلام وي. سلامت اوسې. ډیره مننه. په پیل کې خو شمله جانې چې غږ واورېدو د حسینه جانې وایي ته دلته څه شی کې، خو هغې وانه اورېده. ښه، وبورو حسینه جانې چې څومره وخت تاسو سره تیر کړی ده، او شمله جان هم دلته وایي وخت مو سره تیر کړی دی، د روڼ سهار پریزنټره هم پاتې شوي. دا چې په شمشاد ټلویزیون کې لویه برنامه مو مخته وړې، دې سره نور څه فعالیتونه تاسې درلوده، او څومره وخت کېږي چې تاسو سره لیدلي هم نه وه؟ که دې ته راسو له 2014 کال راهیسې ما د شمشاد ټلویزیون سره کار پیل کړ. په پیل کې له دوبلې څخه مو پیل وکړ او دغه مسیر نو ډېر بیا ګړندی مخې ته لاړ شمشاد راډیو ته، او وروسته له هغه نه هم په ډېر کم وخت کې شمشاد ټلویزیون پر څپو هغه وخت چې ما د روڼ سهار خپرونه پیل کړله. بیا نو تقریبا 4.5 کاله مې دغه خپرونه مخې ته یوړله له ډېرو ښو همکارانو سره چې واقعا همیشه کله چې زه یادوم یا د خپل دوستانو سره د خپل کورنۍ سره زه کیسې کومه، نو داسې کسان هم په منځ کې شته چې بیا زما په سترګو کې اوښکې راټولېږي. شمه مرخیله چې زه هېڅ کله هم هغه د هغې ملګرتیا د هغې همکاري نسم هېرولی. حشمت ستانکزی، د دې تر څنګ عرفان احمدزی او نور پښتنه عربزی، هغه کسان دي چې په روڼ سهار په خپرونه کې له ما سره یو ځای ول، او واقعا یو ډېره ښه تجربه ده زما په ژوند کې. شمله جانې سره هم تقریبا ډېر کلونه یو ځای وو، او ډېرې ښې تجربې، ډېرې ښې خاطرې، ډېره ښه ملګرتیا له یو بل سره لرو. اوس لرې ده ولې په حضوري توګه لرې ده، مګر زړونه مو بیا هم سره یو ځای دي، او خوشبختانه دغه ټولنیزې رسنۍ د دې لامل شوي دي چې موږ هغه لرې واټن نږدې کړي، او هغه کسان چې د یو د بل په زړونو کې ځای لري یو د بل پوښتنه وکړي، یو د بل نه احوال واخلي. بلکل، ډیره مننه. نو راځم اغلې نیازۍ ته. دغه کومې خبرې چې حسینه جانه وکړلې، یاد یې وکړه زموږ رابطه ډیره قوي وه او ډیره ښه ملګرتیا مو سره درلوده، دا خبرې رښتیا او واقعیت دي؟ ښه ده، تاسو د خبرو تاییدي معنا اخلئ. واقعا هم ما 2018 کې شمشاد سره کار شروع کړ، تر 2022 پورې شمشاد کې وم، او څنګه چې حسینې یادونه وکړه موږ ډېر ښه وخت سره لرو. یو قطار زمونږ میز و چې موږ څو نجونې شبنم و زه وم حسینه و فرشته موږ په همغه یو ځای کېناستلو، او واقعا هم ډېر ښه وخت و، ډېرې خوږې شېبې وې زموږ ټول همکارانو سره، او یو بل سره مو ډېره ښه همکاري لرله. او طبعا شرایط داسې شو چې نیمو همکاران په مختلفو هیوادونو کې تیب دي، نو ما حسینه اوس هم سره ښې اړیکې لرو، اوس هم سره خبرې کوو، اوس هم یو د بل پوښتنه کوو. د حسینې فعالیتونه ګورم په سوشل میډیا کې، نام خدای ډېره تکړه ده، فعاله ده. نو واقعا هم ډېر ښه وختونه و او ډېرې ښې خاطرې موږ له ځانه سره لرو. ډېره ښه ده. مقصد ما تاییدي ځکه واخیستله چې واقعا هم همداسې ده، یعنې ځینې وخت کې دغه زموږ او ستاسې اړیکې د نجونو داسې چې تر ډېره پاتې کېږي، او نجونې بیا یو خاصیت لري چې جنګونه هم ډېر کوي. حسینه جان هم در سره کله جنګ او جنجال کړی دی په دغه ډګر کې، بیا خصوصا په شمشاد ټلویزیون کې سره کله په یو مسله باندې جنجال راغلی؟ ما ته خو نه ښکاري چې داسې شوي. طبیعي ده کله چې سړی یو دفتر کې کار کوي نو داسې لکه یوه کور. زما خپلو همکارانو سره چې موږ په پروډکشن کې کار کوو زموږ کله جنجال نه راغلی، نور سره شاید یوه جګه ټیټه سوي، زه هغه ضمانت نشم کوی. زه هغه وخت ډېره تندخویه او بې صبره وم، اوس ډېره ښه یم.
او اسینې سره یا زمونږ نور همکاران زمونږ هیڅکله ترمنځ کومه جګړه نه وه راغلې، بلکې یو ښه موضوع یو ښه پوینټ چې هغه وخت موږ ټول یو بل سره ډېره ښه همکاري لرله. همدا دلیل ده چې موږ تر اوسه سره په اړیکه کې یو او شخصا زه تر اوسه پورې د شمشاد د ټولو همکارانو سره په اړیکه کې د ټولو شمیرې لرم. څوک چې یو نوي ځای ته ځي پوښتنه یې کوم او ډاډګیرنه ورکوم چې شروع کې سخته ده خو ورو ورو به تاسې ټول عادت شئ. همداسې اوسئ چې کله هېواد پرېښود ټولو سره زما اړیکه اوس هم شته او دا دلیل یې دا و چې هغه وخت موږ یو بل سره ډېره ښه همکاري لرله، ډېر ښه روابط مو لرل. زما یو عادت و چې زه لږ تندخویه وم خو هر یو همکار به مې چې نوی راته ورته مې ویل چې زما تا دلته لږ ډېر وخت تېر کړی، هر کله د چې همکاري ته ضرورت و زما په وس باندې غږ کوه، زه در سره همکاري کوم ځکه زه پروډیوسر هم او زما له مېرمنو سره ډېرې ښې اړیکې وې، نو د مېلمنو په سیټ کولو کې مې همکاري کوله. ښه راځو دې ته چې روڼ سهار پریزنټري دې هم مخته وړې ده او کار دې کړی دی. څومره وخت دې د روڼ سهار خپرونه مخته وړې ده او څه جالبې خاطرې پکې لرې او کله کله هم داسې وخت راغلی چې ځان دې ورنه پټ کړی اوسي؟ ځان خو به مې نه پټ کړی خو داسې وخت کې د دغه روڼ سهار داسې خپرونه ده چې مثلا همیشه به انرژي اوسې، سهار کې ته نورو ته انرژي ورکوې. یو دوه وارې زه داسې مریضه شوم چې زما غږ کلان کېناسته، نو ما همکارانو ته ویلې ټولو ته چې زما خو غږ نه راوځي، بس رایسه کېنم دا هم بس ده. نو ما صحیح ده، نو زه به راتلم کوشش مې کوه چې غږ مې راوځي. کله چې یو هفتې وروسته مې غږ ښه شو نو حنیف به پاس نه راغږ وکړي چې دا ته غږ کېږي دا غږ ستا ده، موږ خو باور نه کوو. نو ما دوه وارې یو وارې مې د روڼ سهار خپرونه مخته وړله، بیا هغې نه وروسته په دې اخر وختونو کې کله چې ما هېواد پرېښوده هغې نه وړاندې نو ما د روڼ سهار خپرونه زموږ یو همکار و، البته هغه نوی اوله خپرونه یې وه چې سکرین کې پیل کړه بلال، نو موږ یو ځای سره خپرونه مخته وړله. واقعا هم لږ څه مشکله یې منیج کول د سهار خپرونې، ځکه زه هغه کس چې وایي چې هغه انګریزان ورته وایي چې مارنینګ پرسن، هغه څوک چې سهار وختي جګېږي او ښایي زه هغه نه وم. خو ژوند په د ټول ژوند کې زه همیشه خوب نه وختي جګېدم ځکه د ژوند حالت او هغه فعالیتونه داسې وو. نو کوشش هم کوم چې با انرژي اوسو او کله به چې پروګرام روانو ډېر با انرژي ښه به و، چې کله به چې دمه واخیسته نو زه به داسې به انرژي وم لکه باور دې نه کړو چې دا دوه مختلف کسه دي. بلکل دغه حالات موږ هم تجربه کړي دي. کوشش هم کوه سلامت اوسئ. دغه حالات موږ هم تجربه کړي دي، ځکه زه غواړم له ستاسې خولې څخه واورم چې تاسې په دغه برخه کې کومې تجربې ترلاسه کړي. تاسو ته بېرته راګرځم، راځم حسینه جانې له تا اورم چې وړاندې مې واورېده دغه پریزنټران یې داسې چې تیار خوري، دغه مسله څومره حقیقت ده؟ آیا دا واقعا هم پریزنټران تیار خوري یا نه؟ دا خبره زه در سره نه منم، هر چا چې نقل درکړی دی فکر کوم دغه خبره عرفان احمدزي دا چې زمونږ نارینه همکارانو سره البته مېلمه و د سکایپ له لارې دا خبره یې وکړه، زه هلته ناست وم ما واورېده، نو ما له هغه ځایه ورته غږ وکړه چې تا البته موږ ته لوی توهین وکړ. بله داسې ده چې د پروډیوسر مسؤلیت لږ څه دروند دی، ځکه هغه باید مواد چمتو کړي، هغه باید مېلمه سیټ کړي دا ټول موضوعات. ولې پریزنټر کله چې بیا خپرونه لایف شوله که هغه ثبتي وي یا لایف وي بیا نو مسؤلیت ټول په پریزنټر باندې دی. بلکل داسې وخت شوی دی چې ځکه شمشاد آدرس داسې ځای کې دی چې ځینې وخت یعنې هغه وخت چې حاجیان راځي بیا نو همدلته کوزیږي په همدې شاوخوا کې، بیا نو زښته زیاته راباندې کېږي او دا تجربه موږ زښته زیات درلودله. او داسې وخت شوی دی چې 3 میلمانه 4 میلمانه هم نه دي رارسېدلي، یعنې بیا همغه مکمله 2 ساعته خپرونه پریزنټر ده او مسؤلیت ده چې باید مخې ته یوسي. زه فکر کوم چې په یو دفتر کې په ځانګړې توګه په رسنۍ کې د ټولو کارونه یعنې که پریزنټر نه وي پروډیوسر کار مخې ته نه ځي، که پروډیوسر نه وي همداسې په بله برخه کې یا د تخنیک په برخه کې یا کمرمن یا ایډیټر، یعنې ټول یو د بل سره جوګه په جوګه کار کوي تر څو یو ښه تولید وکړي، یو ښه خپرونه تولید کړي او هغه خلکو ته وړاندې کړي. زه فکر کوم چې ټول یو د بل سره همکاره دي. نو پروډیوسري داسې ده چې هغه یوازې شاید ته مېلمانه تنظیم کړي او موضوع درته راواخلي،
نور هغه ستا خبره بوج او فعالیتونه او کارونه خبرې هغې ته سوال جوړول هغې ته کار کول مواد راخیستل هغه بیا ټول د پریزنټر په غاړه او یوه موضوع بله هم زه له عرفان احمدي سره منم که حنیف الله نصري هم په دې خبره باندې تاکید کوي شته ځینې پریزنټران شته یا پخوا وي یا شته هغه واقعا تیار خوري د زه خپله د تجربه لرم ځکه زه خپله هم پروډوسري مې کړې ده که هغه په شمشاد کې وه که په نورو رسنیو کې وه ځینې کسان شته ولې داسې پریزنټر هم شته له هغې ډلې څخه یو د شمله جانه ده چې خپله یعنې که څومره هم مواد وي بیا هم وایي چې نه زه خپله باید هغه خپل مواد ټول ځان ته چمتو کړم او کله چې یوه خپرونه مخته وړم باید له ډک لاس سره واوسم نو هر رقم شته بلکل همداسې ده خپله ما هم اووه کاله څه کم داسې پریزنټري او پروډیوسري دواړه مخته وړې ده زما په نظر ما دپاره بیا دومره سخته نه وه ځکه که ته پراخې اړیکې ولرې شاید بیا به ستونزمن نه وي حسینه جانې لازم دې ته چې دغه د روڼ سهار کومه برخه ستا لپاره داسې ښایسته وه او یا هم جنجالي وه درته سرخوږی درته جوړه وه ښه وه په ټولو برخه کې ښه وه روڼ سهار خپرونه چې زه هېڅکله مثلا نسم ویلی چې زه به ورنه منفي یا ښه خاطره ونه لرم حتی هغه خپرونې چې موږ په ډېرې سختۍ ثبتولې هغه هم ښې وې د روژې خپرونې هم ښې وې یعنې په ټوله کې زه همیشه د نورو خپرونو تر څنګ روڼ سهار زما د ژوند په هغه ښو خپرونو په ډله کې راځي ډېرې ښې خاطرې لرو ډېرې خواشینونکې خاطرې هم ورنه لرو او په ټوله کې ښه وه ډېره ښه ده مقصد چې ته پکې راضي او خوشحاله وې راځم دې ته دا چې د روڼ سهار خپرونه دې پرزنټ دې کړی دی مخته دې وړې ده د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه دې په شمشاد ټلویزیون کې درلوده شمشاد ټلویزیون کې نو په بېلابېلو برخو کې کار کړی لکه څنګه چې مخکې مې ویلې له دوبلې څخه پیل تر رادیو کې خپرونه بیا نو وروسته کله چې شمشاد ټلویزیون کې مې کار یعنې پر انځوریزه بڼه باندې شروع کړ روڼ سهار خپرونه وه ښځې او ټولنه خپرونه پرزنټ وه یو څه موده د پخلي خپرونې پروډوسره پاتې شوې یم د دې تر څنګ خپله د ښځې او ټولنې خپرونې پروډوسره پاتې شولم او بیا نو د یو لنډ مودې لپاره د ارزونې څانګې مرستیاله هم پاتې شوې یم یعنې په هره برخه کې مې کار کړی احتیاط د ټولو مهمه یوه خپرونه د ماشومانو چې هغه موږ خپله طرحه جوړه کړله له انورزي صاحب سره یو ځای او کار مو پرې وکړ ډېر یوه ستوغه خپرونه وه ځکه ماشومان سره کار کول نو بیا ډېر جنجالي وي نو هغه وخت خو چې زه بیا وروسته له هغه نه شمشاد څخه لاړم نو خو ښه وخت مو تېر کړ ښې تجربې مې ترلاسه کړلې او ډېر ښه وه ځینې داسې چې دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تا یاده وکړه دومره ډېر فعالیتونه دې درلوده او د لاس لاندې دې و خسته کېږي پکې ته بیا څنګه وې راحته وې داسې ده سوله جانې چې دغه کومه برخه کې هغه که هره برخه وي هر مسلک چې وي که په شوق علاقه او مینې د کار وکړ زه فکر کوم چې هیڅکله نه خسته کېږي ولې که جبري وه بیا نو یوه ورځ هم کار مخې ته نه ځي شاید ته به کار وکړې که هغه د مجبوریت له خاطره وي چې ته معاش لاسته راوړې که هغه یې دې په خاطر وي چې حتما باید یو وظیفه ولرې ولې زه مطمئن یم چې د هغه نتیجه مثبته ثابتېږي ژورنالیزم هغه څه ده چې زه په مینه دا کار مخې ته وړم او د هغه لپاره زه هیڅکله هم نه پکې خسته کېږم هیڅکله له هماغه پخوا نه پیل تر اوسه پورې چې زه کار کوم په بېلابېلو برخو کې هیڅکله مې هم د یعنې که څومره هم خسته سم ولې کله چې هغه خپله تولید شوې خپرونه بیرته وګورم په سکرین زما هغه ټوله خستګي رافسي او وایم چې دغه نتیجه ده څومره ښه ډېره ښه ده حسینه جانې له تا او د شمله جانې څخه خاطره ورو هغه خاطره چې یوازې ستا له هغې سره تېره شوې وي او د شمله جانې تا سره خاطره تېره شوې ته فکر به وکړې شملې به داسې کوم څه په یاد وي یا به د شمله جانې که چېرته په ذهن کې وي یا به له شمله جانې نه لومړنۍ خاطره واورو بیا به وروسته تا ته راشي ښه وړاندې یاده وکړله شاید خاطرې ورسره زیاتې وي چې جنجال به مې زیات راته غوسناکه ومه خو نرمي د هغه چا سره وه چې کله نوی یو پریزنټر یا زمونږ نوی همکار راته تلویزیون ته یا هم راډیو برخې ته نو جنجالونه به هم ډېر راغلي ځکه خپله یاده وکړله او خاطرې به هم په دغه برخه کې زیاتې لري خو راځم یوازې خاطره باید حسینه جانې سره چې ستا ده او نه هېرېدونکې ده هغه څه ده والله زه خو بیخي فکر کې سم حسینې داسې به کومه خاطره تر ټولو ښه خاطره د کار نه بیرون کې وایم د حسینې د واده خاطره وه چې موږ یو ځای تللي وو سره ټول ګډون مو کول ډېره ښه شپه وه او دا شخصي ما ویل چې اوس به ووایې چې اوس خاطرې دومره ډېرې دي حیرانه شوم چې کوم یو یې درته وړاندې کړ او سوله جانې زه به د شمله جانې خو لکه اوس زما په ذهن کې نشته ځکه موږ نه پوهېږم مازدیګري چای مې یو ځای څکه حسینه په رښتیا هغه وخت
بیا ارزونې برخې مرستیاله چې سوال لږه بلې برخه کې کېناسته نو زموږ سره یې دومره هغه نه و او یو مسله زه نه پوهېږم دا د دې یادول به ښه یا نه خو زما ټول همکارانو د حسینې په شمول زما واده ته ډېره اندېښنه وه چې شمله به کله واده کې حسینه جانه خو لاړه واده شوه خو چې شمله جانه تر اوسه پورې همداسې ناسته ده بلې حسینه جانه وایم واده وکړه ته تر اوسه همداسې پاتې خو خبره دا ده نو داسې خاص نه پوهېږم زما داسې په یاد هېر دې شو چې د جنګ و جنجال خاطره دا ده چې موږ ښه وخت سره لرو ډېره زیاته مننه اغلې نیازۍ خوشحاله اوسئ حسینه جانې له تاسې نه ورو لکه څنګه چې شمله جان ویلي یو څه چې شمله همیشه مثلا ډېر داسې نه دي شوي چې زه پروډوسره وم یا شمله د همغه خپرونې پرزنټره اوسي یا مثلا زه پرزنټره اوسم شمله یې پروډوسره اوسي په دې برخه کې بیا حتما لکه څنګه چې تاسو ویله یو څه کېږي ولې موږ همیشه مثلا داسې ملګرتیا هم وه داسې همکاري هم وه چې په بېلابېلو برخو کې هم کار کوو ولې یو ځای وو همیشه شملې د واده یادونه وکړله یو ډېره جالبه خبره چې همیشه کله چې ما ته راپیادېږي بیرته خاندم ځکه موږ دومره یعنې یو بل ته ګران یو لکه د کورنۍ غړي دوی چې کله زما واده ته راغلي ول ما ورته ویل ما ویل تاسو څه وخت بیرته ځئ وایي ولې څه ستونزه ده ما ویل ما تشویش دا ده چې تاسې په خیر تر خپلو کورونو ورسېږئ ځکه یعنې کور لږ لرې و د شمله جانې دوی خاطره جانه نورې زموږ کومې قدرمنې او ښې همکارانې چې وې دوی کورونه یې لرې وه زما تشویش همدغه و یعنې لکه څنګه چې د کورنۍ غړی دی یو چیرې ځي او ته په تشویش کې اوسې چې څه وخت به ورسېږي شپه ده ناوخته ده نو اندېښمنه کېږي ورته نو زه هم همدغه تشویش مې ورته و او دې ته مې ویل چې هر څوک چې ورسېدی ما ته حتما بیرته مسج پرېږدئ د خوشحالۍ ورځ د خوشحالۍ په ورځ کې بیا نو د دې غم د خپلو همکارانو سره دا ټول هغه مینه ښیي یا صمیمیت ښیي بلکل حسینه جانې وروستیو کې د کلیزې په تړاو باندې د شمشاد ټلویزیون که کوم پیغام لري لیدونکو ته مهرباني اوروي پیغام به هم ورکړم او ټولو هیوادوالو ته ټولو د شمشاد لیدونکو او اوریدونکو ته مینوال ته بیا هم د دغې ورځ مبارکي وایم او که ستاسو خوښه وي یو لنډ غزل به هم تاسو ته او لیدونکو سره شریک کړم که چیرې وخت ولرئ سلامت اوسئ دا خو موږ خبر نه وو چې موږ ته حسینه جانې دا د ډالۍ هم راوړې ده بس مهرباني وروي قربان مو دا ټولو هیوادوالو ته ځکه چې زه فکر کوم که څومره هم موږ یو بل سره همدغسې چې کورنۍ په فضا کې صمیمیت لرو په یو دفتري ماحول کې صمیمیت لرو که چیرې په ټوله ټولنیزه برخه کې صمیمیت ولرو زه فکر کوم چې افغانستان به تل ودان وي بلکل وایي که د کونړ یې که د لغمان یې زما جانان یې که د کابل یې که د بغلان یې زما جانان یې د پکتیکا یې که د پکتیا یې خو زما سا یې چې درون پښتون یې او قدردان یې زما جانان یې چې تا ته ګران شوم نو ما ته ګران یې زما ولې حیران یې ته هم افغان یې زه هم افغان یم زما جانان یې ماشاءالله ځینې ولایتونه دې پرېښوده خو داسې مې وکړل چې هرې خواته ورغلم په دې منځ کې چې کوم ولایتونه وه هغه هم ټول پکې هغه ټول په افغان کې دی بلکل ډېره زیاته مننه شمله